سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه فرمایي وشكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة. یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو د غریبۍ او د تنګ ژوند چې یا رسول الله غریبي مې ده، ژوند مې تنګ دی، پریشانه یم. نو دې سړي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه وښودله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، دې سړي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی اذا دخلت البيت فسلم ان كان فيه احد او لم يكن فيه احد. یو کار ته دا کوه چې کله کور ته ننوځې نو سلام کوه، په کور والو باندې سلام کوه. دویم ثم سلم علی، بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم کار دا کوه چې بیا په ما باندې سلام کوه، په ما باندې درود وایه. او دریم وقرأ قل هو الله احد. دریم کار د کور ته د ننوتو په ټیم کې دا کوه چې قل هو الله احد سورت وایه. نو ففعل الرجل، هغه سړي دا کار شروع کړو، کور ته به چې ننوت سلام به کو، بیا به درود شریف وه، او دارنګې بیا به سورت اخلاص قل هو الله احد سورت وه. نو فأدر الله علیه الرزق، دا حدیث کې راځي چې الله به دې سړي باندې رزق را فراخه کو، او دومره فی الله را رزق را فراخه کو چې حتی افاض علی جیرانه و اقربائه، تر دې چې د ده دا ګاونډیان هم الله مالداره کړه او د ده دا خپل خپلوان هم الله مالداره کړه. د دې حدیث کې یو بهترینه طریقه د غریبۍ، دارنګې د فقر، دارنګې د تنګ ژوند د پریشانۍ دپاره یو بهترینه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته ښودلې ده. اسانه عمل دی او اسانه طریقه ده چې کور ته ننوځې سلام کوه په کور والاو باندې، دا هسې یو سنت عمل دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل، او دریم سورت اخلاص ویل قل هو الله احد. په دې سره الله پاک د انسان هغه تنګ ژوند را پراخه کوي، په دې سره الله پاک د انسان هغه رزق را کولاوي، او په دې سره د انسان هغه ګاونډیان خپل خپلوان باندې الله پاک رزق را پراخوي.